د زیړي درملنه د اکوپنکچر په ذریعه باندې کوو. د زیړي د درملنې دپاره یوه نقطه چې کومه ده د غټو کولمو 11مه نقطه ده کومه چې د څنګلې د دې قات په بهرني پای کې چې دی ځای لري. هغه د توري 9مه نقطه ده کومه چې د اپیکونډایلز د ټیبیا اپیکونډایلز په شاتنۍ او کورنۍ ژوره برخه کې چې دی ځای لري. زیړي د درملنې دپاره بله نقطه چې ده هغه د ځیګر 3مه نقطه ده کومه چې د لومړي او دوهم میتاتارس هډوکو په پروکزیمال زاویه کې ځای لري. د زیړي د درملنې دپاره بله نقطه چې کومه ده د میتیاز د کڅوړي 18مه نقطه ده کومه چې د 9مې توراسیک فقرې د پروسس شپنوز د جګوالي برابر دواړو خواو ته یعنې د دې منځني خط څخه یو نیم کن لټرال چې دی ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا پایله